بسم الله الرحمن الرحیم. نن په درې فنکشنو باندې کار کوو چې لومړی کاونټ دی، دویم کاونټه ده او دریم چې دی کاونټ بلنک دی. کاونټ ا کاونټ بلنک دا څه کار کوي؟ لومړی کاونټ فنکشن چې ده دا مونږ ته عددونه شمیري. ګوري طریقه یې داسې ده، ولیکو اکول کاونټ، ټیپ بټن به ووهو، را به شو دلته ویلیو، صرف چې دی مونږ ته ویلیو یا عددونه چې دی دا څنګه کوي کاونټ کوي. ګوره دا عددونه زه سلیکټ کوم، انټر، مونږ سره اووه عددونه دي. دویمه طریقه یې داسې ده، مساوي کاونټ او دې ځای نه راځو د سل ادرس ورکړو. مثال د سی دوه نه واخله، د دې سل نه شروع، سی دوه نه شروع کالن سی اته پورې تر دې سره پورې ټول سلیکټ شول په دې طریقې سره. نو د دویمه طریقه شو. بله طریقه بل چې که چېرته راشو مساوي کاونټ، زه یم چې مثال ما ته ټکس وشمېره. ګوره ټکس که چېرته وشمېرو ټکس دا مونږ ته نه شمېري، دا به زیرو شي. ولې؟ ځکه دا چې دی صرف عددونه شمېري. دویم چې دی کاونټ ا دی، مساوي کاونټ ا. کاونټ ا چې دی دا مونږ ته هم عددونه شمېري هم ټکس شمېري. ګوره که چېرته راشو زه ورته یم چې دغه ټکس ما ته حساب کړه چې دا څو دانې دي، نو دا به انټر کړو. ګوره شپږ دانې دي، دا حساب کړ. همدارنګه دا مونږ ته چې څه شمېري، عددونه هم شمېري. که چېرته راشو مساوي کاونټ ا، که چېرته راشو عددونه ورته سلیکټ کړو، دا مونږ ته عددونه هم شمېري. ګورئ اووه، هم ټکس شمېري کاونټ ا او هم چې دی عددونه شمېري دواړه. بله طریقه مساوي کاونټ ا د سلیکټ کولو ده، د سل ادرس ورته لیکي، سی دوه نه واخله کالن سی اته پورې، انټر. دې طریقې سره دریمه فنکشن چې ده هغه کاونټ بلنک دی. دا مونږ ته خالي عددونه یا تش ځایونه چې دی هغه شمېري. لکه دلته اوس غواړو دې کې مثال دې کې یو تش ځای دی، فرضاً زه غواړم چې دې کې چې دی دوه تش ځایونه اخلم چې تاسې پوه شئ ورباندې. دلته راځو مساوي کاونټ بلنک، لاندې به راشو ټیپ بټن، راځو اوس غواړم چې مثال دغه ټکس ورته سلیکټ کوم. دې کې صرف تش ځایونه مونږ ته ښیي. ګوره دې کې تش ځایونه څو دي؟ یو. بیا راځو مساوي کاونټ، زه ورته وایم چې کاونټ بلنک، ټیپ بټن، راځو دغه عددونه سلیکټ کوو. دې کې څو تش ځایونه دي؟ انټر کړئ. درته وایي دې کې دوه دي. نو په دې طریقې سره مونږ کولی شو چې څه وکړو، دغه درې فنکشنونه استفاده وکړو په اکسل کې.